بئر الغرس یا بئر الغرس یوه له هغه څاګانو نه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی. یو صحابي و سعد ابن خثعمه په نامه باندې. دغه صحابي رضی الله عنه دا ملکیت و چې دغه نیکونو دا څا غوچه کړې وله او هغه څا وله چې رسول صلی الله علیه وسلم یو وارې اودس وکړ د اوداسه اوبه یې بېرته پکې ور واچولې. د ابن ماجې حدیث ته د علي رضی الله عنه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ته وصیت وکړ چې کله زه وفات شوم ما ته اوه قربه اوبه د غسل لپاره له دغې څا نه راوړئ. نو د ابن ماجې کوم حدیث چې د رسول صلی الله علیه وسلم په اړه باندې راځي چې ما ته له بئر الغرس یا له بئر الغرس نه اوبه راوړئ، نو دا هماغه څا ده. اوس کارونه دې باندې لګیا دي ترتیب ورباندې کوي او په مدینه منوره کې یو لږه څاونه ده چې خوږې اوبه یې وي په همغه خپل تاریخي هغه باندې پاتې ده. اصل کې مالک ابن لحاق نومېده له اسلام نه مخکې یو سړی د اصل کې غوچه کړې هغه سړي ده دا څا